دی غرنا که صحرا ده یو کلا ده یو کلا ده روح او تن می پرمستیگی سمرا مست دی هوا ده خدای دی تالری ودانا زمونگران افغانستانا خدای دی تالری ودانا زمونگران افغانستانا که دی غرنا که پهلوانا کو سلام علیکم. وعلیکم السلام ساجمه جان خدای دې راوله. الله مو دې په ښه در ولي. خدای دې تعالی راځه دلته کښېنه یو څه اوبه به هم سره وڅښو بانډار به هم سره وکړو. ولا زوم به دغسې کړله مو واجورېدله پهلوانه کا د ښار خواته ښه خدای دې راوله. دغه فکر وکړئ سړی ته راځه پر پهلوانه کا به هم پوښتنه وکړي دا ډېر وخت مې لیدلی هم نه وي. خدای دې راوله بس مولان یادېدلې سلیمه جانه در واخلو اوبه در واخلو. دا څنګه کارونه دي الله دې خیر کړي وروره. خو نو کارونه دې روان دي انډیواله موږ هم دغسې کړي ده در به در یې کړلو ډېره ستړي کړلو اوس پرې مې دغونه کار نه و کړی سلیمه جانه. ښه پهلوانه کا دلته زه شاوخوا چې ګورم هغه ښه زرغونه باغچه وه هغه د انارو باغچه وه نور مېوې پکښې کې وې هغه شپیشتې وې دا مځکه دي دا دې څه په کړي دي؟ ځکه خو نه ولاړله ستا قربان سمه ټوله درختې سره ولاړې مال دلته به د خیره سره یو ځای جوړ کړو یو دربار به یې انډیواله بالا به یاران یې راځي دلې به بنډارونه سره کوو. الله دا دې ښه کار نه دی کړی پهلوانه که ته وا ولې ګوره اول زه دا یم ګوره دا دې ستړی رالم تر دغه درخته لاندې کښېنستم څو دې ښه خوند یې کوئ هغه سته انسانان څه کوي دغه هوایي مرغان لا بس خدای هم دلته وسا کړې وه یو خوراک یې کوئ یو نکې اوبه یې څښلې پر دغه ځای باندې ته هغه هر څه ښکلا د منځه ویوړه ګر سره دې وم در په دره کړل دا یوه کور دپاره. سلیمه جان کاکو ستا نکې مغزه خراب دي وروره یو نقشه وه پر راغلله بالا مې دا درختې مرختې ټوله بې سماره درختې وې ستا قربان سمه. یا دا نقشه دا ناکه نقشه پر راغلې د کاکا واجورېدله ته اوس راسه چې ښه ښایسته ښکلا وه ښه درختې وې ښه باغچه وه په دا ټوله محل کې په ټوله کلي کې واجورېدله دغه ستا باغچه چې وه په نام وه ول د پهلوانه کا باغچې ته ځو د جمعې په ورځ به دا ځوانان راکړه بانډارونه به یې کول تا نن هغه تورتوګر د مابین زه وایستله ګر سره دې هر څه سره وغورځول بیا دا څونه غټه ګناه لري په دغه ته خبر یې. او خدای دې خوار نه که ته په هغه پسې سر مه ګرځه خدای مهربانه دی ما تا ته مخکې وویله چې نقشه ده پر راغلله اوس به دغسې ځای در جوړ کړم ستا قربان سم برابر راځې د جمعې په شپه به د خیره سره د لې بانډاره پورې ورکړه. خوا مې درته بده شول داسې نه در کوم خوا مې درته بده شوه پهلوانه کا دې کې دا د خوا به زیاتیا څه خبره ده. ته ګوره پهلوانه کا زموږ تاسې ډاکټران هم وایي هغه مشران هم وایي زموږ تاسې هغه انجینران هم وایي وایي دغه درخته چې ده د دې دغه ښکلا چې ده وروره د دغه یو هوا صفا کوي بل دا مرضونه ایسته کوي او بیا دا څومره ښه خوند یې کوي ښه زرغونه ساحه وه څومره ښه خوند به کوي دا خلک به راتلل ته میلو ته تا نن د درو بلوکو دپاره تا دا مځکه ګر سره پر دا بله خوا راواړول زه په تا باندې زه څو خبرې اورم زه د دې تا ته ځان ګناه یم ته ودرېږه تا کې خپل مغزه مه خرابوه زموږ مغزه را خرابوه انډیواله اوس مې نو لا دې دغونه خوارې کښلې ده ناکه دې کښلې ده ته اوس ته ګوره چې هغه مولوي صاحب څه وایي چې ته ماسې غوږ پر ونیسه چې دا څونه ګناه لري چې دغه درختې کاږي او ته پر دا ځای باندې ته بیا خپل یو کور جوړوې. د مځکو آبادول او زرغونول د مؤمنانو وظیفه ده. درنو هیوادوالو الله جل جلاله د سورة سبا په 15 نمبر آیت کښې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اجباړه دلته الله جل جلاله د خپل عظمت قدرت او رحمت د علائمو په تسلسل کې د سبا قوم ته د دوی باغونه او د ژوند کولو پاک محیط د یو انعام په حیث یاد کړي دي او دوی یې د هغه دوو سترو نعمتونو په مقابل کې په شکر ادا کولو مکلف کړي دي. نو پر همدې اساس ویلی سو چې د مځکې پر سطحه د بخاراتو او رطوبت تولید او تزئید د لا زیاتو بارانونو د مځکې د زرغونېدو کښتو د نباتاتو د ډېرېدو انساني او حیواني رزق د پراخېدو او بالاخره د ژوند کولو لپاره د یو پاک او سالم چاپیریال د رامنځته کېدو سبب کیږي. څنګه کولی سو د مځکې پر مخ د هوا رطوبت زیات کړو د امکان تر حده د زراعتي مځکو او زراعتي خاورې پوره حفاظت وکړو
مګر متاسفانه چې موږ زراعتي مځکې په رهایشي ساحو بدلوو او خاورې په پخو خښتو تبدیلوو چې دغه کار موږ د خپلو ځانونو، شارونو او بالاخره د خپل هیواد د آیندې سره نه جبرانېدونکې جفا کوو. په داسې حال کښې چې نور هیوادونه خپل سیاست، اقتصاد، علم، تجارت، اړیکې، پرمختګ، نوښتونه، کلتور او صنعت د زراعت په مټ په پایداره شکل سره مخ ته وړي. او همدارنګه موجوده تجربوي علم ثابتوي چې د یوې ډبرې پر مخ د 2 ملي متره په ضخامت د خاورې د تشکیل لپاره حد اقل 100 کاله وخت اړتیا ده تر څو ډبره په خاورو تبدیل سي او بالاخره د کښت او کروندې لپاره آماده سي. که وغواړو چې یو سالم محیط او د امراضو څخه پاک چاپیریال ولرو نو په ګډه سره به د هیواد د زراعتي چارو په پرمختګ کې برخه واخلو تر څو د یو پاک او سالم چاپیریال درلودونکي واوسو. څنګه سو د مولوي صاحب خبرې دا دې واورېدې پهلوان اکا واجورېدل؟ یاره سلیمه جان څومره غټه ګناه راڅخه سوې ده. رښتیا هم دلته ښه شنې درختې ولاړ وې، زه راولاړ شولم ما دومره هم څه وکړم اوس مې زړه غواړي چې دا بلوکه واخلم پر دا سر باندې دغسې وومه دا ځانګړ سره ختم کم. اول به دا فکر کولای پهلوان کاکا تا خو به د یو چا سره صلاح کړې وای چې زه دغسې کار کوم دا ښه کار دی که بد کار دی. سلیمه جان غم یې مه کوه ښه او زه ستا سره پر دغه ځای باندې واده کوم چې نور به دا بلوک یوه دانه هم ونه وینې دلته. ښه میاشت بعده د خیره څخه راسه د ننه څخه حساب ورته وکړه. میاشت بعده پر دې مځکه باندې برته هغسې غټې غټې درختې ولاړې ښه ښایسته نیالګیان درته ایږدم د خیره سره. زما ستا سره واده د خیره سره. د مور شیدې سره زه درته وایم چې په دا کلي محل کې یو بل ځوان دغسې کار کوي بهی هغه ته لا ته دغسې بېغمه اوسه بېغمه اوسه یو نیک راسه وکړي خو یوه خبره درته کوم یوه کوټه پکښې جوړوم. کوټه ستا کوټه درته ځای وم کوټه جوړوم باره به د خیره سره زه درته ځمه د خدای په امان چای تیار دي الله دې عزت وکړه د خدای په امان ډوډۍ نه راسره خورې خیر اوسې بس دغه کار وکړه ورور ځانه لږ فهم کوئ لږ فکر کوئ ورور هلکو بند کړئ کار بالا بند کړئ بالا دغه ملکان به سبا په دا ځای ونه وینم. درنو هیوادوالو دا پیغام تاسو ته د کندهار ښاروالۍ لخوا وړاندې سو.